دا راته ووایه ګرانه ماین څه اصلي دي که نکلي دی لکه زه خبر شوی چې په دې کې نکلي راوتلي دي لکه اول راته دا ووایه ته راغوښتې دلته چای دا صحیح شی که چا خبره وایي سوځم په انګار د لرې لرې نه کله کله داسې هم کېږي چې سوځم په انګار د لرې لرې نه خو نه موږ خوراک ته راغلو لږ تاسو له پکې چکر درکړو موږ خپله چکر ولګو او ستاسو په مخ هم مسکا راشي زه خو بره نه یم ولاړ لاندې کې ولاړ یم ولې چې لاندې یم السلام علیکم زه سردار خان جری نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ او د مینې ډک ژوند ولرئ ګرانو کتونکو نن چې زه کوم ځای ته راغلی یم هغه ځای نوم دی سراچی پل په پل باندې خو بره نه یم ولاړ لاندې ترې ولاړ یم ولې چې لاندې یو هوټل دی هغه هم د میانو خوراک فروشي نو دلته به خلکو سره ګپې شپې هم لګو د هوټل مسؤل سره به هم ګورو نو ګرانو کتونکو زموږ اصل کې موضوع دی او زموږ دا برنامه چې ده هغه صرف دې دپاره ده چې موږ ګپ شپې پکې ولګو تاسو له پکې چکر درکړو موږ خپله چکر ولګو او ستاسو په مخ هم مسکا راشي نو ګرانو کتونکو موږ سره الله دې وکړي چې تنګ نه شئ خبرې به هغې سره هم کوو بیا راګرځو الله دې وکړي چې تنګ نه شئ بیا ښه راغلاست کتونکو دلته یو دوه نفره ناست دي فلحال خو څه نه خوري هغې سره به څه ګپې شپې ولګو بیا درته راګرځم راځئ موږ سره اوسئ ملګري ناست دي السلام علیکم محترمه څنګه یې ماشاءالله ډېر ښایسته ځای کې ناست یې هلکان څه کوئ ظالمه د جمعې ورځ ده بختوره چکر د پاره راووتو دا راته ووایه ستاسو ته خوراک پسې راغلی که هسې چا خبره وایي سوځم په انګار د لرې لرې نه کله کله داسې هم کېږي چې سوځم په انګار د لرې لرې نه خو نه موږ خوراک ته راغلي یاره څه نه دي پراته دا سره زه که درته راملم پوه شوې اول خو دا راته ووایه د کتونکو د ځان ور معرفي کړه داریک در باندې چپه وه زما د سیټه ډېر روان هم ګیر کړو بس موږ بیخي پام نه بس خبره نه ده ځان معرفي کړه اول کتونکو زما نوم علمزیب دی مشهور په همدرد یم او د لیدونکو ته ټول دی زموږ ډېر سلامونه یم بس راغلي راوتي چکر ته بس څه وکړو نور یو د جمعې ورځ بېکار یو بس د جمعې په ورځ باندې راغلو موږ دا د سراچی پل ته راغلو هلته ډېر ښایسته مایان پخېږي
څنګه دی خوراک څنګه دی میان څه ښه دي او ښه دي یاره بس ګزاره کوي خلک وایي چې ښه دي نو ښه به ورته وایي خوړلي دي که همداسې یاره نه اولنی ځل ډېر چې راغلي په هغه ورته راغلي په شوق راغلي نو اوس د خدای وکړي چې دا زر زر راوړي که نه راوړې ګزاره کوي مشکله نشته وده نه ده بس والا چې بس په انتظار اوس پخېږي نه لکه دا یو ساعت کېږي لکه چې نمبر پرې نشته څه چل دی را به ځي دا راته ووایه کله د میانو لیشه میشه خو دې تېره شوې نه ده نښتې نه ده یاره لا نښتې نه ده اوس وایي چې اوس ونه نښلې وه ظالم او ډېر په اشتیا ورته ناست نو څه خبرې چې اوس به څه کېږي الله دې پکې خیر واچوي نو امین امین الله به خیر کړي ورور جانې دی بس تا دا ورور انډیوال هم ناز دی دا زموږ ورور تازه د مسافري نه راغلی وروره ډېر ښه ډېر ماشاءالله سفر یې سره به بېخطره او پوښتنه په وکړو خیر ستا په اجازه ښه به شي ښه به شي ښه ګرانه ته راته وایې قربان دې شمه تا اول د کتونکو ته ځان ور معرفي کړه بیا به ګپې شپې لګوو نوم مې شمال خلیلي دی او علمزی منډیوال هم ځان کې وویل چې مایان دي سیستم دی وروره موږ هم ورسره کړم زه خو جمعې ورځ د تیار بیکار وم راغلو ورسره دلته بس چکري ورسره راووتی او چکري ورسره خورئ پرېږدی به نه والا پوښتلې وای نه نه پرېږدی سره کم باندې پوښتلې وای برید صفت هم راته چا کړی و برید ډېر ښه مایان پخوي او ډېر مشهوره دی پورې موږ خبر ترې نه وو زه خو تازه راغلم دې راته کړي چې ډېر ښه مایان پخوي موږ خو ډېر ځایونو کې خوړلي وو خو هغه هم نو هغه نو خو دوی دا ډېر ښه پخوي راغلو برید څنګ ته ما لیوه ته په برید وګورو سره هغه مایان پخوي پوښلې بس زه خو وخت دې تېرېږي نو خپله خاصي څنګه ته ما درته وایي چې لږ څه ګنجایش ورسره نه شي کېدی یعنې خورئ به والا نه هغه خو راغلي وو بس ځان هم تکلیف کړی دی پوه شولې پرېږدو خو یې نه اوس هم ورته ویلي دي نو وخت یې درته ډېر شو سر خو خوانه کلمې که نه نه رشم پر زیات دی پوه تاسو بې تنه کلام کوئ پوه شولې که نه ده والا بس برید صفت راته خلکو ډېر کړی و بس راغلم هلته یې په برید څنګ ته لاړ شو سیستم دی هغه نو تا یې سره ما وکړو داسې هم ته موږ الله خلکو هم رکه اضافي راغلو پوه شولې ډېر روان سر پوه شولې بله دا چې دې ملګري وو چې دا بار خارج نه کوم ځای بل ځای خارج نه راغلی که څنګه نه موږ خو اوسېږو همدلته پوه شولې افغانستان کې هم کاروبار دی پوه شولې او په چکر باندې تللو ایران ته چکر دی ووالی او چکر هم وو پوه نور همدلته شخصي کاروبار دی اکثر انسان چې په چکر باندې وځي د خپل وطن هسې ورته خوږ خوږ کار هغه پټي هغه صحنې هغه بار تګ ورته یادېږي موږ خپله زیاتره زموږ دا شو کې چې برنامه ښه ځای ورته شو کړو زیاتره موږ مسافرونه دي بار ګوري نو هغې دپاره زموږ کوشش دا وي یو داسې صحنې ورته شارټکټو کې راوالو کم از کم د دوی دیدن خو پې وشي د خپل وطن که نه ده بېشکه مسافر خو همدې ته خوشحالېږي پوه ځکه خو د وطن نه لري او بیا د وطن ښایستونه کمې ښکلاګانې چې دي لکه دا مونږ چې راغلي دي تنور ننګرهار او کونړ دا ځایونه هم ډېر ښایستونه لري پوښلې او همدا تاسې یاست چې مسافر په شونډ باندې مسکا راولئ مسافرو ته د وطن ښایستونه ښیي پوښلې خو ډېر وخت مسافر یې ډېر وخت داسې مسافر دي 4-5 کاله او دا ښایستونه چې تاسې ورته ونه ښیي د دې ملک د دې وطن هغوی خو لري پوښلې او ولې نه موږ په خدمت کې موږ انشاءالله دوی دپاره مخکې کوششونه کوو چې یو ښایسته ښایسته ویډیوګانې ورته جوړې کړو دوی دپاره دی دوی د په مخو مسکا دپاره زموږ کوشش همدا دی انشاءالله نور دوی پوښه دوی قتل پوښه که نه ده هغه خو ډېر خوشحالېږي ځکه موږ خو ډېره مسافري نه ده کړې لږ زره کیم کړې ده او خو ولې وطن پسې سړی ډېر خفه کېږي وطن پسې بېحده سړی دومره خفه کېږي څه درته وایم ځکه چې نور ملکونه د افغانستان او که حقیقت کې سوچ وکړو لږ زره کې ښایسته زیات دي ډېر ښکلاګانې لري ډېر جوړ ملکونه دي خو ولې بیا هم خپل ملک پسې سړی خفه کېږي چې څونه لرې لاړ شي خپل ملک درته یادېږي د خپل ملک ښایستونه خپل ملک انډیوال چې کوم هغه ښایستونه دي پکې ملګري دي یاران دي دوستان دي لکه داسې دا مازدیګر وګوره دا مازدیګر چې اوس موږ او تاسې راټول شوي د دې بیا ارمان هلته سړي ته درېږي چې کله د ملک نه لرې هلته خو سړي ته پته نه لګېږي کله ترې لرې لاړ شي بیا سړي ته پته لګېږي بس مننه ژوندي اوسئ وروره ستاسو نه یو جهان مننه ما سره دومره مرکه وکړه خفه شوي نه نه موږ خو نه خفه کېږو غلط ځای کې در باندې خیره مایان درنه نه خورو دا سوچ مه کوئ وروره څه مشکل نشته وروره مایان راځي تاسو سره به یې ګډ وخورو نه نشته تاسو به موږ سره ګډ وخورئ وروره ماشاءالله دا وراره هم راوستی ده چې په ده باندې هم دا مایان وخورو څنګه والکه
ته خو ځان معرفي کې که نه دي کیمرې مخې له ستا نوم څه دی ماشاءالله محمده ته خو ماشاءالله تکړه یې دا وراره دې راوځي خوراک دپاره میان دپاره راغلی څنګه سټ خو بیا غوسه یې که نه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه زه ژوندي اوسئ آباد اوسئ چې غذاب شوي نه وي تاسو نه یو جهان مننه السلام علیکم محترم ماشاءالله کار خو روان دی ګرانه که څنګه ده ولا بس روان دی وروره هو ډېر ښه ډېر ښه دا راته ووایه میان خو ماشاءالله ښه میان دي که څنګه دي مایان خو ښه دي پوه شولې راځي دلته د مشتریانو نه معلومیږي پوه شولې خلک راځي پوه شولې دا راته ووایه ګرانه میان څه اصلي دي که نقلي دی لکه زه خبر شوی چې په دې کې نقلي راوتلي دي نه نقلي خو شته هغه د بازار کې دي پوه شولې او بازار میا چې دی هغه موږ نه استعمالوو ډېر ښه ماشاءالله موږ ته څه دی موږ ته غونډ فارم میا راځي پلاستیکي خو نه دي که نه نه پلاستیکي پکې نه راوځي نه پلاستیکي نه ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه بل دا چې په دې کې څو قسمه د میانې ده نور میان هم پکې که نه مختلف لکه فرمي تا چې ویلې مخکې دغې فرمي راځي نور څو قسمه موږ سره سین میان هم راځي خو هغه لږ کمتر دي که نه او زیات سین میان هم کوو خو دا فارم میا چې دی بیا دې کې لکه قسمونه دي کوم میا چې موږ استعمالوو هغه ته ګراس وایي ګراس بیا ښه می دی ګراس چې ورته وایي ښه میا د هغې کې لا شم غټوي او داسې دی چې بس سړی نه په عذابوي یو بل خوندور وي غوښه صحیح هغه نور چې دی هغه په بازار کې چې خرڅېږي نو هغې کې بیا له شکه میده وي هغه بیا سړی په عذابوي او غوښه هم چې دی داسې چندان غوښه نه وي یو دا راته ویلې چې کله خدای مه کله تاسو سره داسې پېښ شوي دي چې چا کې له شمه بند شوي او تاسو ورمنډې کړي کله ولا راځي پکې ولې نه راځي داسې به اوس هغه په کوو که نه خامخا انسان دی پوه شولې لا شکه هم بنده شوې ده خو بیا د سره نیمبو میمبو یا غټه مړۍ وکړي نو هغې سره مطلب دې سره تېرېږي مثلا یعنې تاسو ته اوس دې چل هم درځي یعنې شغله ښه لاړه شي خو موږ بیا غټ میا استعمالوو ګراسه هغه بیا سړی نه په عذابوي بل پخلي پورې هم ده کټایي پورې هم ده چې صحیح پیس وشي که نه بیا د دې خطرې نه لیدلی شي بیا د دې خطره بالکل نه یا چې دا مطلب دا پیس صحیح اندازې سره کټ شي لا شکه پکې میده نه شي که نه نو موږ خو دلته چې دا ټول کاریګري موږ کار مار چې دا غونډ پاکستان کې کړی ده او بعضې خلک چې دي هغه بیا نن استادان شو نو هغې بیا نه په کټایي پوهېږي او نه په پخلي پوهېږي وسلام خوشحال آباد لاروره الله مې عزت وکړو خدای خوشحاله کړه ستاسو تکلیف نه یو جهان مننه عذاب شوی نه نه ښه بازار درته غواړم الله دې عزت وکړو خوشحاله اوسې خیر اوسې مننه کور ودان
بیا ښه راغلاست ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې مو یاد لرئ حسینه چې هیر مو نه کوي الله مو خوشحاله آباده لره د خدای په امان خبره واوره جاني صاحب یا ماما خوش بیانه چې کړې که نه دا د برې د وټاله مایانه ډېره مزداره ذایقه به هم لري چې خوشبویي مزداره زه خو یم چې 2 کیلو راته واله چې چټي به چټي مه خشکه کې ځان سره بونځي پوه مان چې لکه اول راته دا ووایه ته راغوښتې دلته چای یاره ویمه بوی را باندې ولګېده بوی راغوښتی او که نه دا خدای انصاف داره ما تا هلې ویلي وو چې راشه یما ته رانه ویلې او که نه خو ما له پته ولګېدله چې جاني به همدلته یي که نه چې څنګه یې ذایقه کش کړه که نه ما له پته ولګېده اوس به راله پرېږدی ده ولې نه 2 پوزه خلاصه کې 4 کیلو به درته ولم صدقګله یاره دا راته وایي څنګه دې پیدا کړم ظالمه یاره بس د سړک باندې روان یم دا سراچي پل باندې او بس پاسه نه مې چې څنګه دا خوشبویانې کش کړې که نه لاندې مې چې راولې دي مې دلته خو جاني صاحب هم لګېدی انشاءالله تعالی بیالو خامخا بیالو الله دې خوشحاله لره چې تر ما پورې بس غږ به وکړه زه پې ورغلم چې راله پیک کړي نه تا ودرې پیک به کړو اول د خلکو سره خدای پاماني الو بیا به ځو صحیح ده صحیح شو نو ګرانو دا وه د نن ورځې خپرونې تر بلې خپرونې مو یاد لرئ د خدای په امان